که هم او غم یا حزن درته پیښ سوه، دا دې باید یقین وي چې دا ستا د ګناهونو رژونکي دي. که دې د کوچنیو اولادونو څخه یو وفات سو، په دې پوه سه چې هغه ستا دپاره شفاعت کوونکی دی. که دې په جسم او بدن کې علت او ناروغي درته پیښ سوه، دا باید درته معلومه وي چې هغه د الله جل جلاله په وړاندې عوض او بدل لري، او هغه بدل یې ستا د رب عز وجل سره ستا دپاره ساتل کیږي. لوږه اجر لري، ناروغي ثواب لري، مسکنت جزا لري. د الله سبحانه وتعالى په دربار کې هیڅ شی نه ضایع کیږي، او ستا رب عز وجل د هغه بدل او جزا ستا دپاره داسې در ساتي لکه امانت چې د هغه د خاوند دپاره ساتل کیږي، څو د آخرت په ورځ یې تا ته در وسپاري.